کله چې په کورونو کې جنګ جګړې ډېرې زیاتې وي، کله کله داسې راشي که نه چې د وروڼو خویندې په خپل منځ کې جګړې ډېرې زیاتې کوي او دا مسلې موږ له ډېرې زیاتې راځي. یاره جي یو خاص وظیفه راته راکړه چې زما دا بچي په خپل منځ کې جګړې نه کوي، هېڅ خبره نه خپلو کې روان شي او یو بل په سرونو باندې وخي. دا خبرې یاد ساتئ، په کور کې د اتفاق راوستلو او د اختلاف ختمولو دپاره یو آیات مبارک درته ویمه دومره نه دی، صرف تقریبا 11 پیرې ویل دي. که دا آیات مبارک تاسو پابندۍ سره وایي او دا وظیفه راونیسئ، د دې آیات وظیفه تاسو شروع کړئ چې څومره جنګ جګړې افتونه مصیبتونه هر څه الله جل شانه به ختم کړي. الله جل شانه په هغه کور کې چې کوم دی اتفاق راولي چې په کوم کور کې اختلافات ډېر وي، خصوصا کله کله د یو کور والا وي او کور والا ډېر زیات خوشحاله اوسیږي، لیکن کله چې په هغې کې واده وشي د بعضې زنانه د دماغ نه تیز د خولې نه تیز وي، هغه بیا د خپلو دغه ته چې کوم دی خاوندانو ته چې کوم دی هغه دغه کې اشیطاني ورته کوي. دې د وجې نه د هغوی د وروڼو په خپل منځ کې اختلافات پیدا شي، کله کله په ځمکې باندې روان شي، کله په یو خبره کله په بله خبره روان شي او د وروڼو په خپل منځ کې اختلافات شروع شي. لیکن که دا وظیفه پابندۍ سره تاسو راونیسئ د قرآن مجید د دې آیات، دا تمام اختلافات به الله ختم کړي، د دې وروڼو په خپل منځ کې اتفاق راشي. یا یو انسان دی او هغه د ستا سره هسې بیسه دښمني کوي، ته ته نه ډېر سخت په اور کې ولاړې، که د هغو دپاره د آیات مبارک راونیسي انشاءالله چې هغه کس به خو هم د ستا سره دوست شي، دښمني به ستا سره پرېږدي او ستا نه به بلکل زارېږي، قربانېږي. یا د چا په خاندان کې اختلافات راغلي دي او د هغې د وجې نه د خاندان مشر ډېر سخت پریشانه دی، دا اختلافات په څه وجه باندې ختم شي. هغوی خم که دا وظیفه پابندۍ سره راونیسي نو انشاءالله په خاندان کې به اختلافات ختم شي، اتفاق به راشي. هغه وظیفه څه ده؟ راځئ دغه چې کوم دی آیات مبارک درته ویمه، آسان آیات دی، د دې وظیفه راونیسئ. بسم الله الرحمن الرحیم ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلین. دغه آیات مبارک د هر فرض منځونه پس 11 پیرې ووایه او په تصور کې که مور او پلار د بچو مور او پلار دا آیات مبارک وي، هغوی د تصور کې د خپل بچی راولي چې د چا په خپل منځ کې اختلافات دي، ذهن ته د راولي او دا آیات مبارک ته د هر منځونه پس 11 پیرې وي او په تصور کې دی شب کوي پې باندې، په تصور کې یادم ښه. او دغه رنګې که یو خاندان کې اختلاف وي، هغه خاندان والا یو مشر دی دا وظیفه راونیسي او د دې وظیفې نه پس د تصور ته د خاندان والا خلک راولي د چا چې خپل منځ کې اختلافات دي او په تصور کې د شف وکړي هغوی طرف ته. انشاءالله چې دې آیات مبارک فبرکت سره به الله جل شانه زر تر زر د هغوی اختلافات ختم کړي. یا د یو کس ته ته نه ډېر سخت تنګ هسې بیسه ستا سره دښمني کوي، هغه سره به څه کوې که هغه دښمن انسان ته په تصور کې داسې شف دا چې وي او بیا یې باندې په تصور کې شف واچې یا په هغه باندې کف واچې، د انشاءالله چې د دې آیات مبارک په برکت باندې به دی په خپل مقصد کې کامیاب کې، اختلافات به ختم شي او دا وروڼه خویندې یا د خاندان د خلک یا د ستا د دښمن داسې به د سره خوږ شي چې د ستاسو نه بیا بلکل زارېږي، قربانېږي او داسې خواږه یاران به شي چې د یو بل نه به زارېږي، قربانېږي. نو ډېره زبردست او مزیدار وظیفه مې درته وښوله، تاسې هم کولی شئ، هر څوک یې کولی شي، هر څوک د دې نه مکمل فایده اخیستلی شي.